سلامونه ښه راغلاست درته وړاندې کوم یو نوي ولاګ ته. تاسو به وایئ چې وشرشه وروره ته ولې هره ورځ موټر کې ناست یې او خپل ولاګ شروع کوئ؟ ځکه چې کار مامدې چې نه شروع کېږي، یو ورځ موټر چلان کړو نو وځو کارو پسې. او بله خبر دا ده چې زه کمفرټیبل یم په موټر کې هېڅکله خبرې کوم، د باندې شور نه که نه باندې شور نه راځي او راحته یې سړی هلته ناست دی. نو داسې خبر ده چې د 10 ورځو کوم چیلنج چې موږ شروع کړی و الحمدلله نن درېیمه ورځ ده او زه کنسسټنټلی ولاګ جوړوم. اټس ا ګود ساین، ښه خبره ده نه ده. او نن چې دا یو څو کارونه لرو، 2-3 کارونه دي مهم هغه کول دي. او یو چا سره لیدل دي او یو بل خارج نه یو میلمه راغلی ده، یوټیوبر هم ده، انفلوئنسر ده، په انسټاګرام او یوټیوب باندې ویډیوګانې جوړوي، هغه سره هم لیدل دي. نو نن ماخوستن به ورته یو ډوډۍ وکړو او بیا شاید ورسره سبا ته بامیان ته هم لاړ شو، که چېرې مناسب ورسره ولاړ به شو او که نه نو ورته به وایو چې ورور جانه ښه سفر. نو امید لرم چې تر پایه پورې دغه ولاګ راسره وګورئ او د کابل ښایسته منظرو او د محکمه ورځ چې څنګه تېرېږي دغه منظرو نه تاسو خوندونه واخلئ. مننه. سلام ښه راغلاست درته وړاندې کومه داسې خبر ده خاصې موږ ولاړو بازار ته، شار ورته وایي دلته فروشګاه ولاړو، هلته څه سامان مامان و هغه واخیستو، پوه شولې لږ نور کارونه وکړل خیر سره. اوس تقریبا د ماښام ټایم ده. حاجي سامي چې ده موږ سره ولاګ کې جوین شوی، چې وایو ولاګ ته ښه راغلاست درته وایو حاجي سامي الله دې حاجي کا خیر اوسې. اوس روان یو د انډیوال هم واده دی، نن د یو د خیر سره واده ورځ ده، دعوت کړي ورځو په خیر سره هوټل کې واده ده. تاسو باندې به افغانۍ واده هم وینو، کابل کې ودونه څه رقم په هوټل کې، او یو دوه میلمانه راغلي دي له خارج نه راغلي دي. ما ګیس تاسو ته وویلې هغه سیده نو هغوی به هم واده ته بوځو، هغه یوټیوب کې ولاګز وغیره هم جوړوي، په هغه باندې به هم واده ووینو چې افغانۍ واده څنګه یې وروره. او موټر مې سروس کړ په خیر سره، ښه مې ټایټ صفا کړ، بیا مې سپرې پې وویل. او بل دغه غلیګانې تاسو ته ښکارېږي ښه، دلته دا خلک مطلب فلیټو کې ډېر اوسېږي که نه، نو بیا دوی سیده په همدغه موټر شوي ورته وایي دلته راځي، په همدې خلکو باندې به مطلب 100 روپۍ 200-300 روپۍ ورکوي، دا کمپل یې پې مینځي، غالۍ مالۍ دا ټول شیان همدلته بیا پې مینځي. نو بس دغسې سیستمات دي وروره په خیر سره. اوس ورځو واده ته انجوایز وکړئ. ما خو ستا سپین کالي اغوستي وو، ګیز مې شاور مې ور واخیسته، ما کالي راوړل، سمې الله ستا نوي کالي واخیستل، ښه نوي کالي ګنډلې ولا بېشکه 200 روپۍ خرچې کړې، 4000 کلدارې جوړې. درته وړاندې کوم یو بیا ولید چې دا اصلا د فلسطین ده، خو پیدایښت بیا د امریکا ده، یو څه کې پیدا شوی ده، او بیا دغسې
نفر داسې دی چکرې وهي کله یو هېواد ته کله بل هېواد ته نو ډېر هېوادونو ته تللی وو اوس دی تاجکستان کې بیا راغی دلته افغانستان ته بیا فرحان ورور دی هغه راته ویلي ولید راغلی ورسره د سره ووینم مېلمستیا ورته وکړم په دواړو سترګو باندې نو بیا موقع پیدا کړه چې ولید حاجي د سیف الله واده ته هم راولو زوم به هم در باندې پسته وینم هغه تللی بیرون تللی ده Welcome to Afghanistan, brother. Thank you. I have no clue what he said. Wassalamu alaikum. Y'all need to visit Afghanistan. Honestly, amazing place. Alhamdulillah, it's been a beautiful, amazing trip. دا ډېر د فخر خبره د خوشحالۍ خبر ده چې خارجیان راځي د موږ وطن ویني او هغه یې داسې چې دا خوشحاله د موږ وطن راځي او چې وخت کې تېرې پکې خوشحاله څومره لوی د فخر خبر ده همداسې دا کاره نو موږ اوس دغه واده انجوی کړو ملتیا مو وکړئ ښاغلي انډیوال ته د واده مبارکي وړاندې کوم او دوه ورته کوم چې الله دې تل خوشحاله او آباد ولري تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغه ویډیو کې مې ملتیا را سره وکړه او خوشحاله اوسم چې دغه خارجیانو هم دغه واده ولیدو ډېر زیات خوشحاله ورته حیران پاتې وو چې دا څنګه چې دلته په افغانستان کې خلک دا رقم ودونه کوي د خپل پیج باندې هم ویډیوګانې به اپلوډ کړي بیا تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ د ډوډۍ وخت څو ورځ مې ډېره زیاته ستړې تېرې کړې وه نور مې هېڅ له وسه نه سوی کېدلی چې ویډیوګانې جوړې کړم تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم چې دغه ولاګ مو تر پایه پورې راسره وکاته ټولو ته ښه وخت غواړم په ځان پام کوئ خدای په امان